اے نوجوان دا ته چې د غفلت په خوب ودی ته به را بیدار شي او که نه ته به کله د احد او تبوک تاریخ ګورې ډرامو نه متاثره دی د ډرامې د فلم ایکټینګ ته جاړي لګیا دی ورشه د کربلا دردونه محسوس کا نن هم د ناچ ګانې مجلسونه آباد دي ورشه مسلمان په تکلیف کې دی ورشه د فلسطین دغه مسلمانانو ماشومانو دردونه محسوس کا 200 ماشومان شهیدان شو بیا 300 ماشومان شهیدان شو د هغوی د علاج معالجې څوک نشته د هغوی د خوراک څښاک دپاره بندوبست نشته ختم کوي دا د غفلت ماحول موږ نه زموږ الله ناراضه دی زه داسې محسوسوم موږ نه زموږ الله ناراضه دی راشئ کښېنئ د دې خپلو علماو سره دوی سره مینه وکئ دوی سره محبت وکئ دا زموږ د ایمان معیار دی د الیکشن هلې ځلې منډې ترړې او په پاټي بازۍ کې کم حد ته ورسېدم د مولانا صاحب پټکې مې راواخېستلو سپي ته مې په سر کېښودلو داسې مه کوئ دا بربادي ده داسې مه کوئ دا نقصان دی د زړه د درد نه درته وایم پاټي کوه خو ته چې په دې فیسبوک باندې دا کوم لیکل کې که نه یاد ساته یو ورځ داسې ده دا لاسونه به خبرې کوي ته ولې نه پوهېږې اليوم نختم على افواههم په دې ژبه به مهر ولګي وتکلمنا ایدیهم لاسونه به خبرې کوي وتشهد ارجلهم خپې به ګواهي کوي یو ورځ داسې ده واذا الصحف نشرت دا چې کوم لیکل کړي دا ټولې رجسټرې به ستا رب ته مخامخ شي که نه یو ورځ داسې ده واذا القبور بعثرت دا خاموشه قبرونه په نظر راځي که نه دې نه به دا انسانان راوځي دا قبرونه به وچ وي او دا انسانان به چغې کړي یا ویلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن یو ورځ داسې ده اذا الشمس كفرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت یو ورځ داسې ده الله دې د هغې سختې ورځې د رسوایۍ نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي اعمال به وزن کېږي من ثقلت موازینه د چا تله د میزان درنه من خفت موازینه د چا تله د میزان سپکه تا دا سوچ کړی دی چې تله به مې درنه شي او که سپکه من اوتیه کتابه بیمینه چا د عمل نامه په ښي لاس من اوتیه کتابه بشماله او چا ته په ګس لاس دا سوچ دې کړی دی که نه دې دی کړی اوس نه دا سوچ شروع که د مرګ او د ژوند نسبت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قرآن د زنکدن حالت بیانوي ډیره سختی ده پکې مسلمانانو دا چې بل باندې د خاورو ډیری جوړ که دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې ولې نه پوهېږې اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې ولې نه پوهېږې کله چې مړ شي او په قبر دې خزې ولګي دا د دنیا مزې به تحته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي موږ ډېر خلک داسې لیدلي دي که نه بیا یې دا زنې ورله په سپینه کپړه باندې تړلي که نه او بیا هغه دا وضاحت نشي کولی چې د زنکدن سختي څنګه ده خلک ورله لاس مږي خپې ورله مږي هلئ ډاکټر راولئ اسپتال لی ویسئ او دې زمانې حال سره دې خپلو بچو ته وایي ما مه خوځوئ وظن انه الفراق نن زما او ستاسو جدایي ده زه د عالم برزخ په سفر باندې روان یم او سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا تا د چا ویلی دی چې دا ځواني همیشه ده تا د چا ویلی دی چې دا مقام منصب او عہدہ ہمیشہ دا ہمیشہ نہ دا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا
जवानी ने फिर आके मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल देर कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। उगुरदा मुखबरे फ़अतबिरू या उलिल अबसार, देखिए हुस्न दफन दे, दे मुखबरों की ज़वानी दफन दा, देखिए गुरूर दफन दे, देखिए दौलत दफन दे, देखिए शान और शौकत दफन दे, देखिए हाजी सेब दफन दे, देखिए लेक्चरार सेब दफन दे, देखिए मालदारा खानान नवाबान दफन दी, जमी के हुए लोग बेबंद क्या क्या, मुलूक व हुजूर व खुदाबंद क्या क्या, दिखाएगा तू रोज़िता चंद क्या क्या, अजल ने बिछाड़े तनोमंद क्या क्या, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुल मताउद दुनिया कलील कमसलिल अनकबूत कुल्लु मन अलैहा फान। पोइशा द मर्ग न मखी बदी हकीकत बांधे जान पोया का यो द्वेमा मरहला द कब्र जिंदगी द सबको, द्रेमा मरहला रोज़े महशर कुरान सुमर शिद्दत सर बयाने मंतबत नश्ता कि रोज़े महशर बसंगई। ए मुसलमानानु यो हकीकी ज़लज़ला बई, शिद्दत बई, खौफ व हुज़न बई कना, ता सोच कड़े दे पुलिस राहत बई, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका खत्मन मक़दिया, सोक ब पूरी वज़ी सोक ब लांदी उगुर्ज़ेगी, तदा सोच कड़े दे कि जब पूरी वज़म कना, तदा सोच कड़े दे कि अमलनामा बरात बखिलास मिलाउशी हो कना, तदा सोच कड़े दे कि तलद मीज़ान ब में द्रनशी हो कना, तदा सोच कड़े दे सम्मा युमीतुकुम दासब मड़के गई, तदा सोच कड़े दे सम्मा युह्यीकुम व्यापारा ज्वंदी के गई, सम्मा इलैहि तुरजऊन, हकीकत दे मिनहा खलक़नाकुम, हकीकत दे व फीहा नुईदुकुम, हकीकत दे व मिनहा नुखरिजुकुम, हकीकत दे दाद जिंदगी अगा हकीकत दे मंद पतन लगी इदा वक़अतिल वाक़िआ, यो अज़ीम शान वाक़िया वाक़ीशी, हकीकत दे तदा सोच करे दे या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ए खल्क़ु खपल रब न वेरे गए कम रब, इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कि अज़ीम शान ज़लज़ला बरावली तो दुनियावी ज़लज़ला वकतल खल्को मंडी कड़ी पेंसी संडवली अल्लाह खैर बस ब्या ज़लज़ला उदरेदल, ब्या खपल ग़ीबतुनो की अख्ता, ब्या खपल नफ़रतुनो की अख्ता, ब्या खपल बुग़्ज़ व हसद की अख्ता। ताउस पता दा यो ज़लज़ला दासिदा इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इंसानान बचिगी की सचलशो यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, कम मोर बचील पई वरकई शिद्दत बदुमरई कि आगा बचे बदासी उगुर्ज़ई लक खलक ची खज़ल गुर्ज़ई, व तदअ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुकारा, तासुबो गोरई दा खलक बनशई नशबे कड़ी व मा हुम बिसुकारा, नना वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। सवाल